السلام علیکم. پروګرام جایزه سره ستاسو هوست عبدالهادي معیار. سپریم کورٹ کې غټه لطیفه اپیل سنی اتحاد کړو او فیصله د تحریک انصاف په حق کې وشوه که د دهشتګردۍ خلاف د تیرو اپریشنونو کې د مقامی خلکو سره بې انصافي شوې ده نو آیا عزم استحکام کې به د هغې تلافي وشي او د افغان هویت کارډ لرونکي کډوالو د ویستلو عملیات ډېر زر پیل کیږي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې موضوعات دي چې تاسو سره پې خبرې کوو. اوس راځو د نن ورځې د ټولو نه غټ چې کوم ډیولپمنټ دی سپریم کورټ فل بینچ نن دا سنی اتحاد لخوا د دایر کړې شوي مخصوصو نشستونو اپیل باندې فیصله ووروله چې د اتو پنځو په مقابله کې اتو ججانو دغه فیصله په حق کې وکړه خو حق چې چا کړو اپیل چې چا کړو د هغې په حق کې ونه شوه. اپیل کړو سنی اتحاد چې دا سیټونه زما دي. پیښور های کورټ تم سنی اتحاد تلو او سپریم کورټ تم سنی اتحاد تلو. تحریک انصاف نه پیښور های کورټ ته په دغې د الیکشن کمیشن فیصلې خلاف تلو او نه سپریم کورټ کې هغه په دې اپیل کې شامل و. که بعد النظر کې وګورو نو دا فیصله د انصاف مطابق ده. ولې چې د پاکستان خلکو ووټ تحریک انصاف لور کړو نو مخصوص نشستونه چې د دغې کیږي نو پکار دی چې د تحریک انصاف شوي وي. خو موږ په فیصلې مطابق چې دا وایو چې دا مضحکه خیز ده نو دا ولې چې سپریم کورټ خو په هره موقع باندې د هرې ادارې چې کومې خبرې کوي نو هر چاته د رولز او ریګولیشن خبرې کوي. خو دا ځای کې سپریم کورټ د رولز ریګولیشن خیال ونه ساته. رولز ریګولیشن خو دا دی چې تحریک انصاف خو شته نه. اپیل خو سنی اتحاد کړی دی نو تحریک انصاف پکې د کوم ځای نه راغلی چې تا ټولې فیصلې 11 ججانو د سنی اتحاد خلاف د تحریک انصاف په حق کې فیصله وکړه. اوس د دا قسمه فیصلې چې کوم امپلیکیشنز راځي هغه خو هم به خلک هم وویني دا ججان به هم وویني. خو لومبې راځو د دې پس منظر ته چې په دې اتو ججانو کې لومبې خو هغه د بندیال چې کوم ججان دي ملګري جسټس منیب دی جسټس عایشه ده یو دوه نورو دي ورسره بیا هم د دقې ټولي په دغه باندې چې کوم څلور جونیئر ججان واغستی شو پکې هغه دي نو د نیمې نه زیات خو دکه کسان شو چې دی دغه کړې ده. نو په دې بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې دا فیصله انصاف باندې مبني ده دا سیاسي فیصله ده. اگر چې موږ وایو چې تحریک انصاف اوس هم وایو چې د انصاف د تقاضو مطابق ده خو سپریم کورټ په دغه باندې نه ده کړې ځکه چې که سپریم کورټ کولا نو پکار دی چې دا سنی اتحاد اپیل کړو پکار دی چې هغې په حق کې فیصله کړې وه یا یو داسې فیصله کړې وه چې کم از کم دونه په ښکاره باندې د تحریک انصاف ملګرتیا او د ججانو چې کوم دی نو ټول عمر خولې ده. جسټس بندیال خو صفا چې کوم دی نو خوله چې د تحریک انصاف په حق کې دی. جسټس اطهر من الله د شورونه تر اخره پورې عدلیه چې کوم دی نو د تحریک انصاف دپاره استعمال کړې ده. کله چې د تحریک انصاف بانی عمران خان د یوې جج خلاف ریمارکس پاس کړ په اوپن جلسه کې او د هغې نوم یې واخیسته حکومت په هغه باندې د دهشتګردۍ دفعه ولګوله او د هغه خلاف یې پروسیډنګ شروع کړه.
جسټس اطهر من الله د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس و، هغه سو موټو ایکشن واغېسته. خلک حیران شو چې اوس خو بس عمران خان گیر شو او د چغې تاولې داسې کول تاولې داسې کول. په آخر کې چې فیصله راغله نو هغه نه د عمران خان نه د دهشتګردۍ هغه دفعه ختمه کړه او ورته ویل چې زه د دې جج نه معافي وغواړه، کیس یې ولا ختم کړ. په نور موقعو باندې په څو پیرې باندې دا څرګند شوې ده. په دې وخت کې هم دا د ریمارکس نم څرګنده وه، د فیصلې نم څرګنده ده. اصل کې چې کله موجوده حکومت د عدالتي اصلاحاتو یو بل کابینه پاس کو پارلیمنت ته وړاندې کولو فیصله وکړه، نو د هغې نه پس لږه غونته کې د موجوده عدلیې کې نه بلکې په دې کې دا وخت کې ججان هم تقسیم دي، نیم یو طرف ته دي نیم بل طرف ته دي. نو دغه اصلاحاتو کې یو خو دا وه چې د موجوده چیف جسټس کیدی شي چې د وخت سیوا شي. که وخت سیوا کېږي نو جسټس منصور علي شاه چا چې دا فیصله لیکلې ده د هغه چانس ختمیږي. نو دا وخت کې او دا نور ججان هم چې کوم دي نو د دغه اصلاحاتو خلاف دي، ځکه چې په دې کې د ججانو د اغېشتو خبره هم کیږي او په دې کې د ججانو د احتساب خبره هم کیږي. خو اوس د دې فیصلې چې کوم امپلیکیشنز راځي د هغه به هم څه سره سم نه، ځکه چې پارلیمنت به هم اوس خپل کار کوي، الیکشن کمیشن به هم خپل کار کوي. بل چې د سنی اتحاد کم سیټونه ته قومي تحریک انصاف لورکړو په قومي اسمبلی کې سنی اتحاد چې کوم دی نو هغه پارلیمني لیډر دی د تحریک انصاف او دغه ټول دغه. نو د هغې نه چې سیټونه لړ نو د هغې اوس هغه پوزیشن نشي کېدی، خامخا به د هغې اختلافات راځي. نو د دې بل چې کوم د ملک د نظام تا په کومه طریقه باندې دغه که نو دا خو تا یو داسې وکړه چې لکه یو پاپولیسټ ډیسیژن دی وکړه چې چونکې دا وخت کې خلک زیات د تحریک انصاف په حق کې دي، نو یو داسې فیصله وکړه چې ټول خلک خوشحاله شي. خو د دې امپلیکیشنز چې کوم دي نو هغه به د وخت راتلو ښیي چې دا فیصله دومره کولی شي چې کیدی شي چې په ملک کې مارشل لا ولګي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې لومبنۍ موضوع وه چې تاسو سره پرې خبرې وکړئ. اوس موږ په یو لنډ بریک ځو او چې واپس راځو نو د عزم استحکام اپریشن په دغه باندې به تاسو سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. ویلکم بیک. دا تیر اتوار په ورځ په راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو کانفرنس وشو. په کانفرنس کې چې د عزم استحکام اپریشن خلاف کوم بیانونه ورکړي شو او مخالفتونه وشو په هغې باندې خواشیني څرګنده کړې شوه. دا هغې په سبا لا په پېښور کې یو پریس کانفرنس ته په خپل خطاب کې بلاول بوټو زرداري وویل چې موږ ټول به په شریکه باندې د ترهګرۍ خلاف د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کوو. دا د ټول قوم مسله ده. د دې نه وړاندې په تېره هفته کې پیپلز پارټۍ هم چې کوم دی نو صفا نه ویلې، نورو پارټو خو صفا مخالفت کړو خو پیپلز پارټۍ کلاو د هغې حمایت هم نو کړی. نو بلاول بوټو زرداري د اپریشن مکمل حمایت وکړ او هغه دا هم وویل چې د پاکستان د ترهګرۍ په هکله د افغانستان نه شکایتونه دي او که ترهګري ختمه شي نو پاکستان او افغانستان او د ټولې منطقې دپاره د ټولې سیمې دپاره د اقتصادي ترقۍ لارې کولاویږي. د هغه نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې انټیلیجنس بیسډ اپریشنونه خو اوس هم روان دي، کوم چې به د عزم استحکام
اپریشن دوران کې کیږي هغه خو مخکې نه روان دي، پای کې رکاوټ نه دی راغلی، خو حکومت په دې باندې د یو نیشنل کنسنسس ډیولپ کولو دپاره آل پارټیز کانفرنس د راغوښتو فیصله کړې ده. تر اوسه پورې دغه فیصله خو نه ده شوې، خو دا ده چې پیپلز پارټۍ هم وایي چې موږ به دغه کې ورسره یو، ټول به په شریکه فیصله کوو، او حکومت هم د دې اوس تایید وکړ. دا هغې نه پس مولانا فضل الرحمن چې په ډیره اسماعیل خان کې خبریالانو سره خبرې کولې، نو هغه د هغه مخالفتونو وجه وښوله کوم چې هغه په تېره هفته کې د عزم استحکام د اپریشن خلاف کومې خبرې کړې وي. مولانا فضل الرحمن ویل چې دلته کې د سوات نه واخله تر جنوبي او شمالي وزیرستان پورې اپریشنونه شوي دي، خلک د خپلو کورونو نه بې کوره کړی شوي دي، او ان تر دې چې تر اوسه پورې هغه خلک بې کوره ګرځي او تر اوسه پورې ولا معاوضه نه ده ورکړی شوې. دې خبرو دا یو دغه د دې ضرورت دغه کړی دی چې کوم عزم استحکام چې کوم اپریشن او کوم عملیات چې کوم دي د ترهګرۍ خلاف چې کوم پلانینګ کیږي، په هغې کې باید چې دې ټکي ته توجه ورکړي شي چې کوم خلک متاثره کیږي هغې له کمپنسیشن ورکړي، او هغې که بې کوره دي نو هغې خپلو کورونو ته واپس شي، د خپلو کورونو په آبادولو کې هغې سره مرسته وشي. اگر چې تېره نه بله هفته چې حکومت کله د عزم استحکام اعلان کوو، نو په هغې کې دا ویلي وو چې د اپریشن سره سره به د سماجي اقتصادي ترقۍ دپاره هم داسې لارې جوړیږي چې د خلکو او د ځوانانو چې کوم دغه دی انتها پسندۍ طرف ته رجحانات دي چې هغه ختم شي. ځکه چې دا اپریشن دا فیصله چې کله شوې وه، نو دا د سوات په مدین کې چې یو پیښه شوې وه چې په هغې کې یو کس د قرآن په سپکاوي باندې په وسوځولی شو، ووژلی شو، نو د هغې په پس منظر کې دا فیصله شوې وه، او هغه وخت هم چې کوم دی نو په قومي اسمبلی کې چې خواجه آصف تقریر کوو، نو هغه وی چې د انتها پسندۍ د ختمولو دپاره دا قسم اقدامات ضروري دي. نو دا هیله کیږي او د حکومت دغه هم دا دی چې په دې کې به د خلکو د ترقۍ دپاره، د خلکو د بحالۍ دپاره داسې اقدامات وشي، اگر چې د فنډس د کمی او دا مسلې دي. خو دې سره یو بهتره خبره چې راځي نو هغه دا هم دی چې دا وخت کې د پاکستان او امریکې د ترهګرۍ په ضد باندې یو ګډه معاهده شتي، یو لوزنامه شتي، د هغې په بنیاد باندې امریکا پاکستان سره د پاکستان چې کوم سلامتي ځواکونه دي هغې سره امداد هم کوي. او تیره هفته د 2 هفتو ایکسرسایزز ملیټري ایکسرسایزز وشو چې په هغې کې دواړو خواو د یو بل د دغه نه چې کوم دین د تجرباتو نه د فایدې اخیستلو چې کوم دین کوششونه وکړل. خو دا خبره دا چې دا وخت کې ترهګري کوم حد ته رسېدلې ده. موږ ولیدل په پېښور کې اپریشن وشو چې په هغې کې ترهګر ووژلی شو، خو د سلامتي ځواکونو اهلکار شهیدان شو. په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې 3 چې کوم دینو د سلامتي ځواکونو کارکوونکي افیشلز چې کوم دینو هغې شهیدان کړي شو. دغه شانتې په جنوبي ضلعو کې یو نوی ټرند شروع شوی دی چې کوم د اف سی او پولیس اهلکار دي هغې اغوا کېږي او وروسته د هغې لاشونه پیدا کېږي. نو دې ټول سټیټ اوس دې فیصلې ته راوستی دی چې ترهګري په هر دغه باندې چې د دې خلاف باندې یو موټی دي او ټول جو کوم دینو په دې باندې عزم دی چې دا به کېږي. پرون چې خپل هفتوار بریفنګ د فارن افیس ترجمانې ممتاز زهرا بلوچ کو، نو هغې چې کله ورته وویلی شو چې افغان حکومت وایي چې موږ د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ، تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې
خبرې اترې چې کوم دی نو فیسیلیټیټ کول غواړو نو هغې سکوټ انکار وکړو او ویې ویل چې موږ به د هغه ترهګرو سره هېڅکله خبرې ونه کړو د چا لاسونه چې د پاکستان د خلکو په وینو باندې سره دي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې دوهمه موضوع وه. اوس موږ په یو لنډ بریک ځو او چې بیا راشو نو د افغان کډوالو د واپسۍ په عملیاتو به تاسو سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. یو ځل بیا هرکلی. تیره هفته د ملګرو ملتو د مهاجرینو د چارو کمیشنر فلیپو ګرانډي پاکستان ته راغی. دا هغه دا سفر چې و دا په یو داسې وخت کې و چې په نړیواله میډیا کې داسې څو خبرونه راغلل او خاص کر د مهاجرت سره تړلې چې کومې رسنۍ دي هغې داسې خبرونه ورکړي وو چې ګنې پاکستان کې چې د غیر قانوني خارجیانو د ویستلو کوم عملیات دي د هغې لومړنۍ مرحله ترسره شوې ده او په دوهمه مرحله کار شروع شوی دی. فلیپو ګرانډي په پاکستان کې وزیر اعظم شهباز شریف د سیفران منسټر امیر مقام او د خارجه چارو د وزارت اعلی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. دا هغه د تلو سره اوس داسې یو اتفاق داسې راغی چې د هغه د تلو په آخري ورځ باندې د کابینې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د مخکې نه یو ایجنډا آیټم ایښودی شوی و چې کوم افغان مهاجرین پاکستان کې POR پروف آف ریزیډنس چې کوم UNHCR ورکړي دي دغه کارډونه لري نو هغې ته د یو کال رعایت ورکړی شوی دی او هغې چې د تیر جون په 13 باندې د هغې نیټه پوره شوې وه خو یو کال هغې نور هم په پاکستان کې پاتې کیدی شي. د دې نه داسې تاثر راغی چې ګنې دا فیصله پاکستان چې وکړه نو دا د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنر په وینا باندې یا د هغه په دباو کې یې وکړه. بیا چې کوم د UNHCR کوم بیان راغی نو په هغې کې هم څه داسې خبرې راغلي چې ګنې دا هر څه چې کوم دي نو په دغې باندې کیږي. خو دلته چې مونږ د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوو دلته چې مونږ میډیا نور دغه سره خبرې کوو نو دلته کې لکه داسې هیڅ قسمه دغه نشته چې ګنې د غیر ملکیانو غیر قانوني خارجیانو خلاف د اپریشن چې کوم لومبۍ مرحله وه هغه مکمل شوې ده او په دویمه کار شروع شوی دی. پرون په خپله هفتوار بریفینګ کې د خارجه چارو د وزارت ترجمانه ممتاز زهرا بلوچ نه بار بار په دې هکله تپوسونه وکړی شو او هغې وویل چې مونږ دا وخت کې چې کوم د دویم پړاو چې کوم مرحله ده د هغې باندې لا تر اوسه پورې د میپینګ کار روان دی. په دغه سټیج کې به هغه وایي چې 8 لکه چې کوم افغان کډوال دي دا به ایستی شي خو دا نه ده چې ګنې دا یا شروع شوی دی یا دا ختم شوی دی ځنډولی شوی دی په دې لا کار شروع شوی نه دی. دا خو چې کوم دی نو په دې باندې لکه اوس کېږي چې دا خلک کم ځای دي ځکه چې وي چې دا په ټول ملک کې خواره دي او 8 لکه کسان دي نو اول دا ګوري چې دا کم ځای دي او په کومه طریقه باندې به دی ایستل کېږي. د هغې نه پس حکومت کېدی شي په میاشت کې اعلان وکړي 2 کې اعلان وشي 3 کې اعلان وشي خو دکه او په دې کې به د کومو کسانو چې کوم سره افغان هویت کارډونه دي ACC کارډونه دا به د هغې خلاف کېږي. دا وخت کې پوزیشن داسې دی چې په پاکستان کې 18 لکه هغه مهاجر دي چې هغې له UNHCR پروف آف ریزیډنس کارډونه ورکړي دي نو دی خلاف خو اپریشن په 3مه مرحله کې کیږي. په لومبۍ مرحله کې د هغه کسانو خلاف وشو چې کوم سره بیخي کاغذونه نو
بیا 8 لکه خلک چې کوم دي 8 لکه مهاجرین چې کوم دي نو هغې افغان هویت کارډونه لري چې هغې د مهاجرت چې کوم دا UNHCR لخوا حق ورکړی شوی دی هغه ورسره نشته صرف د افغان هویت کارډونه دي. بیا 7 لکه خلک هغه هم دي چې هغې د افغانستان کې د طالبانو د واک ته راتلو نه پس پاکستان ته راغلي دي. په لومبي مرحله پرونه پورې چې کوم اعداد و شمار ورکړي شو د هغې مطابق په لومبۍ مرحله کې 6,000 او 9 نه زیات افغان چارواکي چې کوم دي نو دا وطن ته واپس ستانه شوي دي. په دې کې کوم چې هغه مهاجر دي چې دا طالبانو د واک نه پس پاکستان ته راغلي دي او دی به مغربي هیوادونو ته ځي نو په دې کې 15,000 نه زیات چې کوم دي نو دغه دی خو تر اوسه پورې په دې کې ډېر کم چې کوم دی نو هغه تلي دي 20,000 پورې په دې کې تلي دي نور لا پاتې دي. او دغه شانتې امریکې چې کوم دی نو دا ژمنه کړې وه چې په دې کې به موږ 20,000 کډوال چې کوم دی نو دا به موږ قبلو خو تر اوسه پورې هغې صرف 6,000 قبول کړي دي تر نورو نه دي کړي. دغه شانتې جرمني استرالیا نورو هیوادونو هم ډېر نه دي کړي. اوس دلته کې د پاکستان او د غربي هیوادو یا د پاکستان او UNHCR چې کومه خبرې راځي نو هغې کې لږ فرق په دې راځي چې د غربي هیوادونه چې کوم دي نو هغې په خپله خو دغه مهاجر نه قبلوي چې کوم د هغې ذمهداري ده او پاکستان ته دا وایي چې ته دا قبوله که او دا هم ویلی شي چې پاکستان له امداد پاکستان سره دا وخت کې د UNHCR لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا براه راست هیڅ قسم امداد نه کیږي. کم امداد چې کیږي د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې د اقوام متحده د ملل متحد مختلف ذیلی ادارې چې کوم دي هغې کوي خو براه راست پاکستان حکومت لا هیڅ قسمه امداد نشي ورکولی. نو موجوده حال دا دی چې کوم دا POR کارډ لرونکي دي هغې له 1 کال پورې مهلت ورکړی شوی دی. خو کوم چې ACC کارډونه افغان هویت لرونکي کارډونه دي د دقې کډوالو خلاف دا وخت کې میپینګ روان دی او د دې د ایستلو عملیات چرې هم کله هم شروع کیدی شي چې حکومت کله فیصله وکړه دغه پوره شو عمل پوره شو. ملګرو دا زموږ د نن ورځې پروګرام و. را روانه هفته چې راځو نو تاسو سره به د هفتې په ټولو چې کوم دغه دي پرمختیاوې دي په هغې باندې غږیږو. تر هغې پورې موږ له اجازه راکړې د الله په امان.